سیلاب راورسېدی موږ وړي بغلان کې میړه ته د خپلې ښځې وروستی زنګ. ښځې مې ټلیفون راته وکړ چې سیلاب راغی. ما ورته وویل چې ټول بام ته وخیژئ، بله چاره نسته، دومره تیز به نه وي، خدای به خیر کړي. خو هغې ویل چې ډیر تیز دی، حویلۍ ته اوبه راغلي دي. دا له غلام شاه سره د خپلې میرمنې وروستۍ خبرې وې چې د سیلاب څپو ورپرې او د تل لپاره غلي کړي. غلام شاه خبر نه و هغه سیلاب به یې د کورنۍ 11 غړي ووژني چې د ګمان کوه تیز به نه وي او بام ته په ختو به ترې بچ سي. 15 کلن غلام شاه د سیلاب په ورځ په خپل کلي فلول کې نه و او له برکې ولسوالۍ لیرې د بغلان شارینو سیمې ته تللی و. ښځې یې داسې مهال ټلیفون ورته وکړ چې سیلاب د دوی له کوره چاپېر سوی او حویلۍ ته د سیلاب اوبه ورغلي وې. غلام شاه وایي کله چې مې میرمنې ټلیفون وکړ د ماشومانو غږ مې اورېده چې ویل یې پلاره سیند مو وړي. همدې سره موبایل کته سو. څو ځلې مې بیا د زنګ وهلو هڅه وکړه خو ونه سو. د په بیړه د کور پر لور حرکت وکړ. کله چې د کور سیمې ته رسیږي نو ویني چې هر څه سیلاب جارو کړي دي. غلام شاه وایي زه چې کور ته نږدې سوم او له یو څه لیرې فاصلې مې کلي ته وکتل نو د کورونو او جوماتونو هیڅ نښه نه وه پاته. زموږ د کور یوازې سنکاري پاته وه، نور هر څه سیلاب له ځان سره وړي وه. د هیڅ شي نښه لا نه وه. ټوله سیمه پر دښتې اوښتې وه چې زغمل یې ډیر سخت دي. خدای دې صبر راکړي، چاره نسته. د خونړي سیلاب له غلام شاه یوازې د کور او کلی نه دی اخیستی، بلکې اولادونه او د ژوند ملګري یې سپینږیری پلار، سپینسرې مور، واده کړې خور، د هغې اولادونه او میړه او د کورنۍ ټول ټال 11 غړي یې ترې وړي دي. دی وایي موږ 4 فامیلونه یو ځای اوسېدو، زه، مور او پلار مې، یو ورور، خور او اخښې مې، زموږ ټول 11 تنه شهیدان سوي دي. مور مې، پلار مې، خور مې، 2 مې خورزیګانې، میرمن مې، یو مې زوی، 3 مې لوڼې او یو مې اخښې. د یوه لور او یوه خورزه ژوبلې پیدا سوي خو له مرګه ژغورل سوي دي چې دمګړی د بې پولې ډاکټرانو په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. غلام شاه وایي د مړو په سمبالښت کې دومره بوخت سوی و چې د زخمیانو پوښتنې ته د ورتلو فرصت لا نه دی موندلی، خو دومره خبر دی چې پښې او لاسونه یې مات سوي دي. د بغلان د خونړي سیلاب نن 9مه ورځ ده او د وژل سوو شمیر تر 300 اوښتی دي، خو لا هم ګڼ کسان ترې تم دي او د موندلو هڅې روانې دي. غلام شاه وایي د دوی د کورنۍ مړي هم خلکو په یوه بله سیمه کې موندلي او بیا ولسوالۍ ته سپارلي او د عکسونو پر مټ دوی پیژندلي او ترې راوړي دي. دی وایي زموږ ټول 11 شهیدان لومړیو 3 ورځو کې پیدا سول او ټول مو خاورو ته وسپارل. اوله ورځ مې مړ پلار سره د 2 ژوبلو انجونو خلکو وموندل. 6 نور مو یوه ورځ وروسته پیدا کړل او په 3مه ورځ مو پاته 4 جسدونه ترلاسه کړل. خو غلام شاه وایي چې ډیر خلک اوس هم ورک دي او په وینا یې ښایي یا تر تورو خاورو لاندې او یا سیلاب لیرې چیرې وړي وي. دی وایي زموږ د ځینو ګاونډیانو او خپلوانو مړي خو یې له برکې ولسوالۍ ډیر لیرې آن کندوز کې موندلي دي چې بیخي بل ولایت دی. غلام شاه وایي چې هیڅ شی نه دی ورپاته او زیاتوي یو زه او زوی مې پاته یو او یوه مې ژوبله لور په روغتون کې پاته ده، نور هیڅ شی نه دی راپاته. باغونه، د کور وسایل، هر څه سیلاب یوړل. نه باغ، نه زراعتي ځمکه او نه د کور حیوانات راپاته دي. زموږ خو ژوند پر همدې روان و، تباه سوه، خدایه تباه سوه. دی زیاتوي چې هلته ښځې او ماشومان هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او له مسؤلینو غواړي چې پر خلکو پام وکړي او ستونزې ورحل کړي. غلام شاه وایي د څښاک اوبه نسته، سرپناه او د اوسېدو ځای نه لرو. مسؤلینو نه مو هیله دا ده چې د خلکو مشکلات حل کړي او ژر یوه سرپناه ورته جوړه کړي. غلام شاه هغه 2 عکسونه رالیږلي چې له خپلو 2 زامنو سره په یوه زرغون باغ کې ناست دي او راته لیکلي یې وه تر سیلاب مخکې، او ورپسې په بل عکس کې په خړه پړه فضا کې د خپل له منځه تللي کور پر سنکاري یوازې ناست دي. په 2 عکسونو کې تر سیلاب د مخه د آبادۍ او خوشحالۍ او ترې د وروسته ژوند تالا کیسه خلاصه کیږي. د غلام شاه همدا کیسه او انځور اوس د افغانستان د سلګونو کورنیو دی چې د خونړیو سیلابونو له کبله د ویر پر ټغر ناست دي.
په شمالي ولایت بغلان کې کمسارو سیلابونو له 300 ډیر کسان ووژل. د بغلان سیلابونو په 11 ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ګڼې داسې کورنۍ سته چې د شپې تیرولو لپاره هیڅ نه دی ورپاته. په بغلان کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو کچه ډیره پراخه ده. د سلګونو انسانانو د مرګ ژوبلې ترڅنګ د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د خلکو استوګنیزو کورونو سربیره 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 پلچکونه، لسګونه د اوبو لوی او کوچني کانالونه او همداراز 80 کیلومتر سړک هم وړي دي چې اساسي بیارغونې او پاکاري ته اړتیا لري. اوس که د بغلان ځپل سوي کورنۍ خپلو ویجاړو مینو ته ستنې هم سي، ښایي رغول او ژوند ته برابرول ډیر وخت وغواړي. د بغلان په څیر په تخار، غور، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې هم وروستي سیلابونو سختې ویجاړۍ کړي او د ځاني زیان ترڅنګ خلکو ته درانه مالی تاوانونه هم وراړولي دي. د خلکو کورونه، کرنیز ځمکې او باغونه یې له منځه وړي او مالداري هم ځپل سوې ده. خلک عاجلو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري چې هر افغان باید تر خپل توان پورې مرسته ورسره وکړي.